ټولو مټیان نوشیجان کړلل او زه به خپله برخه چاته ورکوم زما برخه راکړه دا زما برخه ده دته ورکوم یو دقیقه خوله واده واچو ودرېږه ته ودرېږه بس ودرېږه جمپره دې څه کړې جمپره او دا کوم ځای دی دا ټول حاجیان دي یو اتا پکې حاجي نه شولو خدایا تلری ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تلری ودان دا د ګلو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. 2023 کال اوله میاشت 28 تاریخ دی. الحمدلله ټول شیو د خیر په کار کې د الله تعالی د کور جوړونه ده او پر موږ تاسو حق دی په کلو کې هغه بهترین کلی دی چې د الله تعالی یو بهترین کور ولري، مسجد ولري او په اتفاق او په اتحاد باندې عطا فاونډیشن 2023 کال کې 15 مسجد جامع شروع کړي دي. لومړی جمعیت افتتاح ده نن ورځ. ټول ولس راټول شوی. الله دې د قدمونه قبول کړي، الله دې د اخلاص قبول کړي. ان شاء الله دلته به دعا کوو او ټول مسلمانانو ته به کوو تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ. راځئ په دې خیر کار کې له تاسو سره ټول شریک کو او تاسو هم په دې ثواب کې شامل شئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ما شاء الله. قاری صاحب ویلي کل نفس ذائقة الموت، د مرګ څکه به کوو. هغه ژوندي مخلوقات په دې دنیا چې یو کله نه چې مرګ را رسیږي موږ او تاسو په ژوندانه باندې داسې کارونه وکړو چې صدقې جاریه وکړو. ښه اخلاق، ښه رفتامت، ښه سړیتوب دا هم صدقې جاریه ده. الہ العالمین طیف مال اهل اولادونو کی برکت واچي. الہ العالمین که اولادونه نه نیک عمله صالحه دیندار اولاد ورکی. الہ العالمین اخرت خسته کی دا ورته د قبر د رڼا ذریعه وګرځي. الہ العالمین اطوا خیره بنسټ او د اغي مشر له الہ العالمین د دنیا او آخرت ټول اجرونه او ثوابونه ورکی. الہ العالمین د دنیا او آخرت نیکی او کی برخه او کی. الہ العالمین مال او اهل کی برخه او کی. الہ العالمین مال اضافه کی. اهل کی ورته برکت واچي. الہ العالمین اولادونه ورته نیک عمله صالحه دیندار ورکی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين. او دا کوم ځای دی؟ دا ټول حاجیان دي یو اتا پکې حاجي نه شولو. او کني هم دلته پاتې شم شاید حاجي شم زما. خدایا تلری ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل. کار شروع کو. کله چې موږ کار شروع کو د قرآن په آیاتونو باندې نو خوله به هم خوږه کو، مټیانې راوړي دي
نو واخلې ټول کې تقسیم کړه ښایسته افغانستان رڼا د سپینې سولې راوړه ښایسته ټولو مټیان نوشي جان کړل او زه به خپله برخه چاته ورکوم چاته دا چې پوه دی حق لري زه یې داسې چاته ورکوم چې هغه یې خوله خواږه کړي څه شو زما ملګری شي ختم دا بدمخي تور تمونه ښایسته افغانستان ښایسته یو ټول وخوړو خو ما نه دی خوړلی زه یې داسې چاته ورکوم چې هر وخت مې خوله خواږه کړي ده زما برخه راکړه دا زما برخه ده ته ورکوم یو دقیقه خوله واده خوله واده جبر او باسي ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان هر یو زلمی چپلق یم چپا اغوستي سپلی راوباسه وباسه اوس واچوه دا رښتیا هم چې ما ذهني تکلیف لري چپ او راسته نه پېژني واچوه 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 ودرېږه ته ودرېږه ودرېږه بس ودرېږه جمپره دې څه کړه جمپره څنګه خله ډکه ده دا تیر که دا وخوره کنه تیر که تیر که شابه وي موبایل یې رانه واخیست خبرې کوم خبرې کوي وای نه ګرځې وای نه ګرځې ماتره ها یو دقیقه جمپره دې څه کړه جمپره پاته نشته ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان غرب یا تا ته پاته نشته ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان لاړ شه د روس لالا دې وکړه تپوسونه ښایسته ښایسته افغانستان ماشاءالله دا پکې ښایسته ښکاري تا پکې ښه نه ښکاره کېدلو ګرم ګرځه ګرم صحیح ده چاته ورنه کې واچو چاته ورنه کې ښه وګوره هلته وګوره هغه ته وګوره هلته وګوره ما ته وګوره یو خندا وکړه چې شی وای دا کور ته ځي سړی ځه ورځه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان د شمل وړو ظلمو کور دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان د شمل وړو ظلمو کور دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان په غیرتونو یې ګواه دي تاریخونه ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان خدایا تل لري ودان دا د ګلو ګلستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان د لوړو غرو وطن دی ښایسته افغانستان ښایسته افغانستان د لوړو غرو وطن دی ښایسته افغانستان
خایستا افغانستان پښنو دروي قدرتي شوي ګلونه خایستا افغانستان خایستا افغانستان خدایا تلری ودان داد ګلو ګلستان خدایا تلری ودان داد ګلو ګلستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان خایستا افغانستان